اخیر ټپې دي او بخښنه غواړم کمې زیاتې کېږي که نه نو بس زه خپلو مینهوالو ته هم وایم او بل خبرو کې کوم داسې مشران ګوري راګوري کمې زیاتې کېږي نو د هغې ټولو خبرو بخښنه غواړم. نصیب مور ژوندې وي سحر ماښام به د جنت دیدار کوي نن مې د مور ارمان پوره شوی وخفه په دې یم چې مې مور نشته مینا مور غصه د ګل گزار وي د ګل گزار د خوش نصیبو خلقو شینا سوچ د مور په دعا رنګ وي هغه انسان به خدای نه بدرنګ وي وکړي بچر ته ګرځوي نه د باران شپه په بیابان شپه د مسافرو کړي بچر ته ګرځوي نه د باران شپه په بیابان شپه مسافرو و په بیابان شپه د مسافرو رب دې په خپل وطن آباد کړه پردي وطن کې مسافر سوال کوما وپردے وطن پتا آباد دے رب دی پخپل وطن کے سر کا حجتنا نسوچی دشپی پکٹ کی سملم دا مسافر پہاڑ دیر افسوس کوما مونگا خیست ظلمی پیدا کوئی خلق و خدمتنا اختر بیا دا سرانشی لامی پورا ندی دا خوب زوارمانونا دا وطن شمستا پتنگیم ید ترشرنگیم جہان را لرزوما و دا وطن شمستا پتنگیم پتارائج نظام خوتن پریدی ما پسیزی زکوانی سنو یارا اجری لبلڈی ووڑی ما پسیزی زکوانی سنو یارا اجری لبلڈی ووڑی زکوانی سنو یارا اجری لبلڈی ووڑی شمستا پتنگیم تاکہ دا خوار غریب بچی دا لوگی مری و دا وطن شمستا پتنگیم مدام پا جنگیم دشمن دی نپریدم و دا وطن شمستا پتنگیم زکا ملنگیم خستا پت بپالم دا وطن شمستا پتنگیم وی وچستا پننگ مکتری کتری دشما روڑ دیدن روڑ جارو کڑے مدالان دے روڑ باران دے روڑ دیدن روڑ جارو کڑے مدالان دے روڑ باران دے روڑ دیدن روڑ جارو کڑے مدالان دے روڑ باران دے
که زه خبر وی چې بیلتون دی قسم په خدای چې در سره به ګرځېدم نو ډېر زبردست هسې دا راته ووایه ټپې تام ډېرې په مینه باندې وې زړه نه دې ویلې ستا خپل هم ډېرې خوښې دي ها جی ها اخیری کې आवाज لاړ اخیری کې بجلی لاړ لوډ شیډینګ نه اخیری کې आवाज ډېر په مزه راکړو که نه ما ځکه دا خبره او خوښې چې خوښې م نه وي نو بیا مسې ویلې نه ښه اخیری کې په زړه دې داسې څه خبره وي نو اوس در سره موقع ده ډېر خلک به دې ګوري ډېر خلک دې اوري په زړه دې څه خبره وي نو او که څه د نصیحت موقع نه چاته فایده کړي، واخلي څه پیغام وي یاره بس ډوري کولو که الله ښه جي ښه مینه وکړئ مینه وشیندئ بس 2 ورځې ژوند دی صحیح ده او فانی دنیا ده ها بس په خوشحالۍ تیر کړئ صحیح ده بس دا نصیحت دی او وروړه بندې چوپېلونه ډېر ښایسته ډېر خوند یې وکړو قدرمنو مونږ به درنه اجازت واخلو صحیح ده سر جي او تاسو چې هر چېرته اوسئ ستاسو ډېر زیاته مهرباني ډېر زیاته شکریا عیشي تی هم شکریا ده ډیره مننه تاسو دلته راغلی او ستاسو هم ډېره مهرباني چې تاسو موږ ټول راغلئ. ډیره مننه تاسو د ټولو ډیره مننه چې مال هم دا موقع راکړه خوشحاله اوسئ قدرمنو پروګرام پروډوسر حمید الله او زه صابر جان او عیشه آفتاب آفتاب پورا ټیم د تاسو نه اجازت غواړي تاسو چې هر چېرته اوسئ الله مو خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ تلوي الله پامان